أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. د سورة آل عمران آیت نمبر 3 دی آیت کی اللہ تبارک و تعالی د حج فرضیت بیان کر لے، چونکہ د 3 دسمبر پورے دا اعلان شعر د حکومت پاکستان د طرفنا چې د حج درخواستونه به وصولیږي سرکاری طور سره. نو اگرچه ایام حج او اشهر الحج لا نه دي شروع، دا هغې په منځ کې 3-4 میاشتې ټایم موجود دی، لیکن چونکه دا د حج د تیاری رضی دي او درخواستونه د دې لپاره جمع کیږي او عام طور سره به دې کې خلک انتهایی زیات غفلت کوي او د سستیانه کار اخلي. ډیر خلک داسې دي چې په هغه باندې حج فرض دی او باوجود د دې نه هغه د حج د ادا کولو کوشش نه کوي. نو څنګه چې موز فرض دی، روزه فرض ده، په صاحب نصاب شخص باندې سړي باندې زکات ورکول فرض دي، نو دغه شان دی چې یو سړی مسلمان دی، عاقل بالغ دی، نو په آزاد مسلمان عاقل بالغ باندې حج هم فرض دی کله چې هغه د حج کولو استطاعت اور طاقت لري. دیو جن دی آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. سوک چې د حج د پارا یعنی سوک چې بیت الله ته د رسای او د تلو طاقت لري په هغه باندې حج کول فرض دي. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ته چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی د حج کولو طاقت لري، استطاعت لري او د هغې نه باوجود هغه حج لنزي او چې په یو سړي باندې حج فرض او هغه ادا نه کو د دنیا نه لاړ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فلیس لله فی ان یموت یهودیا او نصرانیا. چې یو سړي باندې حج فرض او استطاعت او طاقت لري، الته د حج اخراجات د هغې برداشت استطاعت وي، دغه حج لاړ نشي او مړ شو د دنیا نه، نو دا د یهودیت او د نصرانیت په مرګ باندې دی مړ شو یو قسم لا. اچھا نو د دې وجه نه من وجد زادا وراحلة، کم سړی چې د زاد راه او د سفر د پاره د سواری او بیت الله ته د رسای طاقت لري او د واپسۍ پورې د کور واجبي اخراجات هغه سره موجود وي او بیا حج نه کوي، نو دا د لپاره ډیره د خطرې خبره ده. لیکن بل طرف ته زموږ په معاشره کې چې موږ کله ګورو نو عموما خلق حج یو زائد عبادت ګڼي، آؤٹ آف ایج عبادت ګڼي، لگا د عمر د اوختونو وروستو چې انسان بیا نه د تلو قابلی نه د ګرځېدو قابلی، وایي راځي چې لاړ شو بابا حج له ولېږو، دادا حج له ولېږو، پلار به حج له ولېږو. وایي حج دا د ځوانۍ عبادت دی، بدې کې مشقت دی، بدې کې تکلیف دی، بدې کې سفر دی، بدې کې تلل راتلل دی، بدې کې ګرځېدل دی. نو په دې غلط فهمي کې د څوک بالکل نه ورځېږي چې حج به مونږه ځواني به تېرېږي، بیا د بوډاتوب په عمر کې به حج کوو. چې په یو سړي باندې حج فرض شو هغه له فوراً ادا کول پکار دي، په هغې کې څه قسمه تاخیر نه دی پکار، ځکه چې دا سړی تاخیر وکړي نو د ژوند او د زندګۍ خو څه قسمه ګارنټي نشته که نه، چې نن به د باندې حج فرض دی، دې کال د حج دپاره تیاري ونه کړه، بل کال ته به دې رسي که نه به رسي، نو که ورسېد نو ډېره ښه خبره ده.
ولیکن بل حج بل کال ته د اون رسید نو بده باندې حج فرض او د دنیا نه لاړ الله پاک به دې ناراض شي. او حج دا داسې عبادت ته چې د دې په ذریعه سره د انسان نه په مال کې کمی راځي او نه د په طاقت کې کمی راځي، بلکې حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تابعوا بین الحج والعمره، مسلسل حجونه او عمره کوي، ځکه چې په دې سره دوه فائدې. یو فائدہ د حج او د عمره کولو په ذریعه سره د انسان ګناهونه ختمي، انسان د ګناهونو نه پاکيږي. او بل د حج او د عمره یو عظیم برکت دار چې دا سړی غریب کیږي نه، تنگ دست کیږي نه، الله پاک د داسې سړي په مال کې په کاروبار کې مزید برکت اچي. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. یو سړی چې کله حج لاړ شي او د حج د چې کوم تقاضی دي هغه پوره کی دوران سفر حج کې، د حج د سفر په دوران کې د کنزلو نه، د بدردو نه ځانو ساتي، د ملګرو سره د جنگ جګړو نه ځانو ساتي، صبر او په تحمل سره په ذکر سره الله طرف ته په توجه سره دا ایام حج د حج د رضی وباسي، حج ادا کی، د چې واپس خپل کور ته راځي نو د ګناهونو نه داسې پاک وي لکه په کوم راز باندې چې د خپل مور د ګېډې نه دنیا ته د ګناهونو نه پاک راغلی. نو الله پاک ته هغه خلکو له د حج زر تر زر د ادا کولو توفیق ورکړي چې په چا باندې فرض دی، او چې په چا باندې فرض نه دی او د هغو دا طلب ته درد دی چې د هغو د الله پاک د کور زیارت وکړي، الله پاک د هغو ټولو ته د خپل کور زیارت او دیدار نصیب کی چې د چا زړه دا غواړي چې ما د الله کور ولیدلی. الله پاک ته موږ ټول د حرمینو شریفینو د زیارت او حرمینو شریفینو ته تلو سعادت ته الله موږ ته بار بار نصیب کی، د حج د پاره هم او د عمرې د پاره هم. او الله پاک ته څوک چې دې ځله د حج په تیاری کې دي هغه د حج په تیاری کې دي الله پاک اسانیاں پیدا کړي. واخر دعوانا الحمدلله.